احمد مسعود او ډاکټر محمد اشرف غني وایي دا درې رنګه بیرغ زموږ د ګران هیواد افغانستان دی چې په سرو وینو له تورو شپو څخه تیر او د رڼا په لور روان دی. په سلامونو مو هرکلی کوم قدرمنو لیدونکو، سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر اشرف غني او احمد مسعود د درې رنګه ملي بیرغ د پورته کولو غوښتنه له ملا یعقوب وکړه. هغوی وایي د هیواد درې رنګه بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ د تیارو ورځو سمبول، سور رنګ یې د تجاوز کوونکو په وړاندې د دې ځمکې او هیواد د خلکو د وینو قربانۍ سمبول، او د بیرغ شین رنګ د خیراتۍ او راتلونکي ته د هیلهمندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکۍ او ازادۍ ښودونکی دی چې د وخت په تېرېدلو سره د ډېرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي. تر څو د غرور، پت او ویاړ بیرغ په لوړو څوکو راپانده وي، نن ورځ د حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانیو ته په کتلو سره اړینه بلل کیږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپلو ریسخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل هیواد د بیرغ د راپانده ساتلو لپاره یې ډېر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړې، باید زموږ مینه ورسره کمه نه شي. او انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کیږي. هغه له نوي حکومته دا غوښتنه کړې چې درې رنګه بیرغ دی د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومني، او د بیرغ مینوالو ته دې وایي چې د بیرغ ورځ په ډېر شان او شوکت بې ساري ډول ولمانځئ. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.